الله د درې انسانانو سره مینه کوي او د درې قسمه خلکو سره د الله بغض ده. کوم انسانانو سره د الله مینه ده؟ او نه فرمایل هغه انسان چې د الله په لار کې jihad کوي، د کفارو سره jihad کوي تر دې چې کفارو سره مخامخ شي او په شهادت باندې ورسېږي. الله رب العالمین دې انسان سره مینه او فرمایل دا تاسو په قران کې مندل شي. سوره صف کې الله فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله فرمایي یقینا دی الله مینا چا سره يحب الذين يقاتلون في سبيله چې د الله په لار کې د الله جنگ کوي څنګه صفا صفونه كانهم بنيان مرصوص. دویم الله دی هغه انسان سره مینه کوي چې داغه په گاونډي گاوند چا سره ده یو ډیر بد اخلاق سړي سره تکلیف ورکوونکی ایذا ورکوونکی گاونډي ده خدای په باندې الله د رضا لپاره صبر کوي. ښه گاونډي دا د انسان لپاره ډیر فائدہ نه نبی صلی الله علیه وسلم بد گاونډی نه پناه غوښتله چې الله ما د بد گاونډی نه چې سره کوروي ځکه انسان باندې خپل ژوندۍ هغه خرابوي د بد گاونډی دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د گاونډی نه کار گاونډی ده ایذا ورکوونکی ده تکلیف ورکوونکی ده خدای په ثواب په نیت باندې صبر کوي تر دې چې الله د لپاره کافی شي یا د هغه په مرګ او یا د هغه په ژوند. الله په ژوند کې داسې کی چې دا ته بیا ضرر نشي ورکولای یا الله مړ کی د ځای ته الله خالق خدای صبر کوي چې بس ما ته را که ارڅ گاونډي را الله را کړی زب خپل ښه اخلاق چلوم خپل حق کردار وکوم او الله نه به ثواب امید سره دغه سړي سره د الله مینه ده محبت ده چې د بد گاونډي په ګاونډي تو باندې صبر دا ای الله خوخ انسان. او دریم نبی هم فرمای هغه انسان سره د الله مینه ده چې په سفر ملګری روان دي ستړي شولو یو ځای کې پړاوا شو چې خوب وکړو ملګری لاړو په خوب باندې سملستلو او دې راغله د الله بندا او دسه وکړل په مانځ باندې الله ته ودرېد نو ستړي خدایم ده خوب خودته ورځي خدای دې الله دې یره د وجنا د الله په دین دې عمل له وجنا ودرېد الله ته د انسان ډېر خوښ ده الله دې سره مینه کوي الله محبت. او درې انسانان چې الله نه خوښ دي الله سره بغض کوي. یو نبی هم فرمایل المختال الفخور اغا متکبر فخر کوونکی لوی کوونکی فخر کوونکی الله د انسان سره بغض ده د الله انسان سره د الله نه خوښ انسان ده د الله مبغوض انسان. دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه انسان دی الله نه خوښ ده چې هغه البخیل المنان ده شومم ده او که چا سره بیا څه ښېګړه وکړي نو بیا پې باندې زباده نه کوي مړه چې تا ته مو پلانکی شی درکړی و پلانکي وخت کې چې پلانکی تا نیکه ته مو ورکړی و پلار ته مو دا شی ورکړی و هغه زباده نه کوي او سره دی چې شومم ده الله ته دا انسان ناخوښه ده الله ته دا انسان مبغوض ده د سره د الله بغض ده الله. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی البیاع الحلاف چې د سره سودا ده سوداګر ده دکاندار ده تاجر ده او د خپل سوداګانې په قسمونو باندې خلکو باندې خرڅوي چې قسم ده دا مو په دومره باندې راوړی قسم ده چې دوی کې دومره ګټه نشته ده او قسم ده چې دا بس دا قسمونه دي په خپل سوداګر. الله دا انسان ناخوښه انسان ده الله د سره بغض کوي.